بس د کټمل تاسو کا وجد غرنا تر اسمان ای سرونا لدا سپان سپان سندونا دا سپیر سپیر غاغونا مات کومنګای سوچ دی وهما کدا شاړي ګلستان اوچې د سالو سره سال زمونږه ګران افغانستان د هم سوچ دی وهما که دا شاړي ګلستان اوچې د سالو سره سال زمونږه ګران افغانستان شي اوچې د سالو سره سال زمونږه ګران افغانستان شي ډېر ښه ډېره زیاته مننه وایي چې یار ګرم نه دی یار ګرم نه دی ملنګ جانه چې تا نه و پېژندلی یار ګرم نه دی نو ډېره ښه او بیا یوه لنډه شاندمه راوړئ خنجري کاکا لرونکی دی ګل کاکا لنډې دمې له ورځو ګل کاکا بیا هم راځو لیدونکی یو لنډه دمه لرو ښه تا خبره وکړه که یا
د پاکستان مشهور ډاکټر جاوید اقبال د پېښور دبګرۍ څخه نارتویس حیات آباد او شفا انټرنیشنل اسلام آباد څخه اوس ستاسو په خدمت کې د کابل ښار کې پاکستان نړیوال متخصص عقلي عصبي سردرد مرګي ښکلا او لاسونو دردونه ګوزن یا فلج خاري او ملا دوامداره دردونه سنګونو دردونه د رګونو بندش درد او پړسوب پته د کارتي پروان عمومي سړک د بهارستان د ویلم سړک د مایوان بانک شاته د ناصر صافي میډیکال پلازا دریم منزل کمان نمبر 400. هوای سرد را تجربه کنید که با 10 متر وزش باد به دورها سفر می کند. با سرد کننده سره در 3 دقیقه سرد می کند و با جریان هوای مطلوب به هر نقطه می رسد. LG تایتان هوای سرد و تازه را به تمام گوش های خانه شما می رساند. با LG تایتان قدرت سرد کننده را به خانه خود می آورید. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اتصالات بیاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي. په تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي. د نوملیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ. د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه، د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه. پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد تلویزیون. Everybody put the hits on. Click on, make it yours. Click on, let the big bang on. Boom, boom, and we're gonna say click on. Click on multimedia boom speakers. Now comes with HD Matrix technology. And we're gonna say click on. Click on multimedia speakers. Make it yours. بیا هم خراغ لاس درنو لیدونکو وی پښتونخوا د تل ودانه وسایله پښتونخوا د تل ودانه وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ګلونه پکې را لګورا ګلونه خو ستا نوم ګل دی کنه او جو ودانه ما سترګې پرېښانې مړې وې کنه. خبره دا ده چې همایون د یو ښه غږ نه برخمن دی ډېر ښکلی غږ لري او واقعا چې یو یعنی یو ښه شوقي سندرغاړی دی او په شوق کې وایي د زړه د درد دی وایي ځکه چې تاسو لیدونکو ولیده چې د هر سیمې د سندرې فرمایش والا کوم لیدونکي کړی دی نو هغه یې په ځای کړی دی کورې ودان زنده باد دی وي او بل داسې د کمپوزیتور هم خپله دی ځکه دغه ډېر شعرونه چې دي دا مخکې د دې نه نه دي ویل شوي دا یې راواخلي ګل کاکا وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام نو غوته بشي په خیر علي وروره شکر د ژوندی اوسې خدای دې خوشحال لره. مننه وروره له کومه ځای دې اړیکه نیولې ده؟ د کاتونه څخه مې اړیکې نیولې سرور خبرې کوم. زمان دیوالان دي د خان محمد پاکستان کې د محمد اسلام د شنو ملګري دا خو ټول کې د یوې حجرې نه رامیلاوېږي زړګیاوان هم دا نومونه واخیسته خیرت د ګل کاکا ښه ده ګل کاکا جی ویل ملک نوم بنالې کنه ګوره د ملک نه مړه چاودلی ګل کاکا مې نوم دی او ګل کاکا به راچوې وی کنه خدایه تفغه دې داسې خو نه ده که نه ور نظر دې کار کوي خستګانو مونږ ته ووایي مهرباني ژوندی ژوندی اوس د کور ودان خرابه ده. وعلیکم سلام کور ودان وګوره ګل کاکا یې ویلي ټول خلک ستاسو نوم برکتي دی که خدای پاک دغه نوم راپورېږي که نه او چې ته بله ښځه وایي ګوره دا خبره مه کوه که نه ګوره ماله خو معلومي که نه پخوا هم ګودر له تلې راتلې په هغه وخت کې هلکتوب و که نه ګل کاکا بس څه کوي چینې له به تله هره ورځ به د چینې خوا کې اوښته را اوښته دی که
چا وایي مینه ول کنه یاره نه چینه کې میان چرته مړه خو اوس ګوره خو دا مسلمان او برنګ شیوالان د کنده کې دا لان جوړه کې دغه نه وکړه نه د هغې ځینې کې مې چا منډه نه و درکړې ډنډو کې نه یاره یاره هغه وخت کې زه ماشوم وم ډېر که نه چې ما ګل کاکا لیده چې دا یې میین وکړه نه ګودر غاړې له به ته او اواز به یې ورسره ویلې دا د راس خبرې چې تاسو کوئ که نه زه نه لاړم نه نه ته کښېنه مه کښېنه چې دا مۍ خو نه میان دې نیول میان دې نیول نو خبره دا ده وایي خبرې لنډې لنډې وایي او د لارې سر دی څوک به ځي څوک به راځي نه خبره کوله که نه خبره دا ده چې میانو پورې خبره رایاده شوه نن دغه ننني میچونه چې و دلته چې دا کومې د کرکټ سیالۍ وي دا پکې پړانګان او نانګان او دغه نومونه باندې زه هېڅ پوه نه شوم چې دا څنګه نومونه وو یاره په دې پړانګانو او په دې پیلانو والا که زه هم نه پوهېږم خو دا یو نیم نومونه ډېر ښایسته نومونه و که نه هغه دا سپین غر ایښی و دا بله څه شی که نه د بوس ساتونکی دا بلکل ښه نوم دا ښه نوم دي زمونږ دا یو تاریخي ځای دی د بوس کلا چې دا یعنې په دغه د افغانیو په سلګون باندې تصویر هم دی او د بوس د کلا باندې به دا د اسیا د ملک کاکا یوه لنډه منډه لنډې د میله ورځو خو خیر د اسیا مولونه به ټول د مخې د په دې لاره راته د ریخمو لار دا نو لیدونکی یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ بلې خوا به د سر د پوستکي د وچوالي د ویښتانو د غورځېدو او د ویښتانو د ماتېدو یوازینی حل هیډ کیار شامپو ستاسو د ویښتانو یوازینی درمل هیډ کیار شامپو هیډ کیار شامپو هیډ کیار شامپو ظاهر گروپ آف کمپنیز دبئی بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي پر تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد ټلویزیون لقمانی ہومیو ہربس فارما لقمانی ہومیو ہربس فارما کی د شوگر مکمل علاج کیږي د شوگر مریض د شوگر کنټرولولو په ځای د خپل لبلبي علاج وکړي د انسولین او د انجکشن نه مکمل خلاصې لقمانی ہومیو ہربس فارما نه د لکونو شوگر مریضان صحتیاب شوي دي هر هغه شی خوړلی شي کوم چې د شوگر مریض نشي خوړلی لقمانی ہومیو ہربس فارما د علاج کولو نه وروستو د لیبارټرۍ نه ټیسټ وکړئ انشاءالله رپورټ به مکمل صاف وي لقمانی ہومیو ہربس فارما کې د مردانه کمزورۍ مکمل علاج کیږي په جراثیم کې بے فنا اضافه او د یو ښایسته خوشحاله کورنۍ خوشحالي ممکنه ده او د دین علاوه د بواسیر علاج په مکمله توګه کیدی شي د غریب مریضانو لپاره یو مناسب پیکیج موجود دی هم اوس کال وکړئ او د دې خطرناک مرض نه خلاصې ترلاسه کړئ یو ځل بیا ښه راغلاست د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو د جوړ په خیر خپرونه ده شین تور چای ځان ته کېوي تکیه وکړو یا د ملک کاکا نوم هم دغه ده په ګل خیر الله خیر الله د ملک کاکا نوم هغه د لاړه بدل شو ګل کاکا شي ګل کاکا ډېر غلط شوی نه کنه خبره دا ده ګل کاکا ډېر وګرځېدل په دې ډاکټرانو دواګانو باندې کنه زما شنه کو خدای چې زموږ دې ملک نه ورکې دا کوکنار کنه دغه کوکنارو زما شنه خرابه کړه
کوکنارو خراب او کنه دا کوکنار او ما خو دا دي کلو باندو کې خو خلک هغه کوکنارو غوزي نه دي هغه جوش کوي د ورکې وي سینه خکېږي تا ما هغه خوړلې نه کنه زه خو هلکتوب نه مې پوهېدم کله ته خیر ور به شو که نه په دې بیا د ګل کاکا په نوم باندې بیا جشن او خوشحالي جوړه کړو کیا لکه بنډار قسمه پرې تنګي مستې زدرونه جنا کی جوړي چې ورکې بیا کابل ته جنا زما شیرین تنگی مستی زدرونے جنوں کی جوڑی سے اڑ کی بیا کابل تجنا شیرین یارا غرو میں وہ سڑی چلوٹ سب دمالنگانو او سرخا کی مامینا زما شیرین موری وجد کالی ور جوڑتی یارنی مدانگوی او پو مزلور سرزما شیرین اور تنگی مستی زدرونی جنوں کی جوڑی ان کی پہ کابل تزنا شیرین یارا مین دخدائی گناہگار ندی زڑستی میانسی او سترگی سے گناہ لرنا زما شیرین او تو تنگی مستی زدرونی جنوں کی جانی ورکی دکا دا ملک کاکا تا خو لیلا زړه شو وارې تیر شو لیلا زړه شو وارې تیر شو د منګو ولوې د کوزي را ډکوینه نو لیدونکو دلته ماینم ناست یا ماینم ډېر ښکلی غږ لري او د دې نه د سیدنن نه اتیا کاله پخوا به چې کومه سندره ویل کېده د دغه غوښتنه لرو او شخصا د دغه سندرې زه مینه وال یم او ملک کاکا ستاسو د ځوانۍ د هلکتوب سندره که نه ستاسو د ځوانۍ د هلکتوب سندره وه که نه چې زه سودا پکې کوم ګاونډۍ لنډۍ د ځنه لنډۍ بازار دی اماینې وی یو شی به راته د ساندل بڼوال صاحب که نه د هغه یو شی به م راته وګوره که نه په خدای به ویاته خاجه او ځه یل زه سودا پکې کوم ګاونډۍ لنډۍ د زنه لنډۍ بازار دی ایا زه سودا پکې کوم ګاونډۍ لنډۍ د زنه لنډۍ بازار دی راشه یاري را سره وکړه ګاونډۍ لنډۍ د زنه لنډۍ بازار دی راشه یاري را سره وکړه ګاونډۍ لنډۍ د زنه هسې د سترګو او لیدل سم بازار کړینه ګاونډۍ لنډۍ د زنه لنډۍ بازار دی الله زه سودا پکې کوم ګاونډۍ لنډۍ د زنه لنډۍ بازار دی ګلان د یار د مخه ټول کې ګاونډۍ لنډۍ د زنه لنډۍ بازار دی ګلان د یار د مخه ټول کې ګاونډۍ لنډۍ د
زنا گل قطر جوړ کړي الله د زړه برقرار وینا ګوندې لنډې د زنا لنډې بازار دی الله د سودا پکې کومه ګوندې لنډې د زنا لنډې بازار دی راشه پزړه مې ګوتې کې د ګوندې لنډې د زنا لنډې بازار دی راشه پزړه مې ګوتې کې د ګوندې لنډې د زنا چې عاشقې وي الله در معلومه شي مینا ګوندې لنډې د زنا لنډې بازار دی الله زه سودا پکې کومه ګوندې لنډې د زنا لنډې بازار دی او زه سودا پکې کومه ګوندې لنډې د زنا لنډې بازار دی لنډې د زنا لنډې بازار دی لنډې د زنا لنډې بازار دی ډېر ښه د همایون نه ډېره زیاته مننه د ټولو غوښتنه به دا ملک کاکا د همایون نه به دا غوښتنه وي چې د دې نه وروسته لکه د نن 90 کاله 80 کاله مخکې چې کومې سندرې تېرې شوي هغه نه به یوه محلي سندرې کلیوالې سندرې یو ځل بیا ښه راغلاست د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو د جوړ ته خیر خپرونه ده شین تورچی ځان ته کېوي تکیه وکړو یا د ملک کاکا نوم هم دغه ده په ګل خیر الله خیر الله د ملک کاکا نوم هغه د لاله بدل په ګل کاکا دوشي ګل کاکا ډېر غلط شوی نه کنه خبره جاجه ګل کاکا ډېره وګرځېدله په دې ډاکټرانو دواګانو باندې کنه زما شینه کو خدای چې زموږ دې ملک نه ورکې دا کوکنار کنه دغه کوکنارو زما شینه خرابه کړه کوکنارو خراب او کنه دا کوکنار او ما خدا دې کلو باندو کې خو خلک هغه کوکنارو غوزي نه دي هغه جوش کې دي ورکې وي سینه خکېږي تا ما هغه خوړلې نه کنه هغه نه کنه زه خو هلکتوب نه مې پوهېدم کنه ته خیر ور به شو کنه په دې بیا د ګل کاکا په نوم باندې بیا جشن او خوشحالي جوړه کړو چا هلکه بنډار قسمه پرې تنګي مستې زدرونه جنا کی جوړي چې ورکی بیا کابل ته جنا زما شیرین او دې تنګي مستې زدرونه جنا کی جوړي چې ورکی بیا کابل ته جنا شیرین یارا غرو مې وسړي چې لوړ صاحب د مالنګانو او سره خاکې ما مینا زما شیرینې مورې اوږد کال دې ور جوړ کړئ یار مې ملانګوي او په مزلور سره زما شیرینه او دې تنګي مستي زدروني جنو کی جوړي ای ورکی په کابل ته زما شیرین یارا هاي هاي ماین د خدای ګناګار نه دی زړسي میان شي او سترګې سه ګنا لري نه زما شیرینې او کنه او ته تنګي مستې زدروني جنو کی جوړي ای ورکی بیا Everybody put the heat on.
multimedia boom speakers now comes with HD Matrix technology. Click on multimedia speakers. Make it yours. بیا هم خراغ لاس درنو لیدونکو وی پښتونخوا د تل ودانه وسایله پښتونخوا د تل ودانه وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ګلونه پکې راله ګوره ګلونه خو ستا نوم هم ګل دی که نو خبره دا ده چې همایون د یو ښه غږ نه برخمن دی ډېر ښکلی غږ لري او واقعا چې یعنی یو ښه شوقي سندرغاړی دی او په شوق کې وایي د زړه د درد دی وایي ځکه چې تاسو لیدونکو ولیده چې د هر سیمې د سندرې فرمایش وله کوم لیدونکي کړی دی نو هغه یې په ځای کړی دی کورې ودان زنده باد دی وي او بل داسې د کمپوزیتور هم خپله دی ځکه دغه ډېر شعرونه چې دي دا مخکې د دې نه نه دي ویل شوي دا یې راواخلي السلام علیکم نو خو ته بشي په خیر علي وروره شکر د ژوندی اوسې خدای دې خوشحال لره مننه وروره له کومه ځای دې اړیکه نیولې ده د کاتونه څخه مې اړیکې نیولې سرور خبرې کوم زمان دیوالان دي د خان محمد پاکستان کې د محمد اسلام د شنو مرګري دا خو ټوله کې د یوې حجرې نه رامیلاوېږي زړګي عوام هم دا نومونه واخېسته خیرت د ګل کاکا ښه ده ګل کاکا جی ویل ملک نوم بنالې کنه ګوره د ملک نه مړه چاودلې ګل کاکا مې نوم دی او ګل کاکا به راچوي وای کنه داسې خو نه ده کنه ور نظر دې کار مهرباني ژوندی ژوندی اوسې کور ودان خرابه ده وعلیکم سلام کور ودان وګوره ګل کاکا یې ویلي ټول خلک ستاسو نوم برکتي دی که خدای پاک دغه نوم راپورېږي که نه او چې ته بله ښځه وایي ګوره دا خبره مه کوه که نه ګوره ماله خو معلومي که نه پخوا هم ګودر له تلې راتلې په هغه وخت کې هلکتوب که نه ګل کاکا بس څه کوي چینې له به تله هره ورځ به د چینې خوا کې اوښته را اوښته دی کې چا مې نیول که نه یاره نه چینې کې میان چېرته یې مړه خو اوس ګوره خو دا مسلمان او برنګ شوه لاندې کنده کې دا لاندې جووره کې دغه نه وه نه د هغې ځینه کې مې چا منډه نه وه در کړې ډنډو کې نه یاره هغه وخت کې زه ماشوم وم هغې کې نه چې ما ګل کاکا لیده چې دا یې میین وکړه نه ګودر غاړې له به ته او اواز به یې ورسره ویلې دا د راس خبرې چې تاسو کوئ که نه زه نه لاړم نه ته کښېنه مه کښېنه چې دا مۍ خو نه اے قدیرا وطن والا دغه سوال کوه الله او چې قومونه سره یو شي او نو موږ شي سهاله یو خوله او یو روان شي چې پوره مو دا ارمان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږ ګران افغانستان شي د وحدت لاسونه ورکړي چې دا ملک زمونږ بدل شي او چې د سیالو سره سیال زمونږ ګران افغانستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږ ګران افغانستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږ ګران افغانستان شي امین ډېر ښه ډېره زیاته مننه وایي چې یار ګرم نه دی یار ګرم نه دی ملک جانه چې تا نه و پېژندلی یار ګرم نه دی نو ډېره ښه او بیا یوه لنډه شاندمه راوړئ خنجري کاکا لرونکی دی ګل کاکا لنډې دمې له ورځو ګل کاکا بیا هم راځو لیدونکی یو لنډه دمه لرو ښه تا خبره وکړه که یا
د پاکستان مشهور ډاکټر جاوید اقبال د پخاوت دمګرۍ څخه نارتویس حیات آباد او شفا انټرنیشنل اسلام آباد څخه اوس ستاسو په خدمت کې د کابل ښار کې پاکستان نړیوال متخصص عقلي عصبي سردرد مرګي خپل او لاسونو دردونه ګوزن یا فلج خاري او ملا دوامداره دردونه سنګونه دردونه د رګونو بندش درد او پړسوب پته د کارتي پروان عمومي سړک د بهارستان د ویلم سړک د مایوان بانک شاته د ناصر صافي میډیکال پلازا دریم منزل کمان نمبر 4 هوای سرد را تجربه کنید که با 10 متر وزش باد به دورها سفر می کند. با سرد کننده سره در 3 دقیقه سرد می کند و با جریان هوای مطلوب به هر نقطه می رسد. LG تایتان هوای سرد و تازه را به تمام گوش های خانه شما می رساند. با LG تایتان قدرت سرد کننده را به خانه خود می آورید. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي. پر تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي. د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ. د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه، د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه. پته حضوري چمن د غازی سټیډیوم ترڅنګ شمشاد تلویزیون. نو خبره دا ده خبرې لنډې لنډې وایي او د لارې سر دی څوک به ځي څوک به راځي نه. خبره دا ده چې میانو پورې خبره رایاده شوه. نن دغه ننني میچونه چې دلته چې دا کومې د کرکټ سیالۍ وي دا پکې پړانګان او نانګان او دغه نومونه باندې زه هېڅ پوه نه شوم چې دا څنګه نومونه وو. یاره په دې پړانګانو او په دې پیلانو ولاکه زم نه پوهېږم خو دا یو نومونه ډېر ښایسته نومونه وو که نه هغه دا سپین غریخ او دا بله څه شی که نه د بوس ساتونکی دا بالکل ښه نوم و. دا یو تاریخي ځای دی. د بوس کلا چې دا یعنې په دغه د افغانیو په سلګون باندې تصویر هم دی او د بوس په کلا باندې به دا د اسیا لنډې د میله ورځو خو خیر د اسیا مالونه به ټول د مخې د په دې لار ریخمو لار ده نو لیدونکي یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ. د سر د پوستکي د وچوالي د ویښتانو د غورځېدو او د ویښتانو د ماتېدو یوازینی حل هیډ کیار شامپو. ستاسو د ویښتانو یوازینی درمل هیډ کیار شامپو. Headgear Shampoo. Headgear Shampoo. Zahir Group of Companies, Dubai. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي. پر تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي. د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ. د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه، د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه. پته حضوري چمن د غازی سټیډیوم ترڅنګ شمشاد تلویزیون. لقمانی هومیو هربس فارما. لقمانی هومیو هربس فارما کې د شوګر مکمل علاج کیږي. د شوګر مریض د شوګر کنټرولولو په ځای د خپل لبلبي علاج وکړي. د انسولین او د انجکشن نه مکمل خلاصې. لقمانی هومیو هربس فارما نه د لکونو شوګر مریضان صحت یاب شوي دي.
هر هغه شی خوړلی شي کوم چې د شوګر مریض نشي خوړلی. لقمانی هومیو هربس فارما د علاج کولو نه وروستو د لیبارټرۍ نه ټیسټ وکړئ. انشاءالله ریپورټ به مکمل صاف وي. لقمانی هومیو هربس فارما کې د مردانه کمزورۍ مکمل علاج کیږي. په جراثیم کې بے فنا اضافه او د یو ښایسته خوشحاله کورنۍ خوشحالي ممکنه ده. او د دې نه علاوه د بواسیر علاج په مکمله توګه کیدی شي. د غریب مریضانو لپاره یو مناسب پیکیج موجود دی. هم اوس کال وکړئ او د دې خطرناک مرض نه خلاصې ترلاسه کړئ. څپان سیندونه داسې رسمېږي بس ځان د کټملو تاسې هغه هسکه اوچت غرونه تر اسمانه یې سرونه له دا څپان سیندونه داسې رسمېږي غاښونه